ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې مونږ او تاسو ته فرمایي، هغه روایت همداسې دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کوي چې یو شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې هغه ته وعظ او نصیحت کو. په دې خپل وعظ او نصیحت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شخص ته فرمایل چې اغتنم خمسا قبل خمس، 5 شیان او 5 کارونه غنیمت وګڼه دې نه مخکې چې هغه 5 کارونه ستا د لاس څخه ووځي. یعنې تر هغه وخته پورې چې 5 مسایل 5 کارونه ته د هغې لاسته راوړلو امکان لري، هغه لاسته راوړه دې نه مخکې چې هغه بیرته ستا د لاس څخه ووځي. نو یو د هغې نه دا ورته وفرمیل چې شبابک قبل هرمک، د خپلې ځوانۍ څخه ګټه واخله، د هغې څخه مشروعه استفاده وکړه دې نه مخکې چې ته زوړ شي، سپینګری شي، ضعیف شي. د ضعیفۍ نه مخکې د خپل قوت څخه د خپلې ځوانۍ څخه ګټه واخله. د ځوانۍ څخه ګټه اخیستل سره رقم دی مسلمانانو. د ځوانۍ څخه ګټه اخیستل همدا دی چې انسان خپله ځواني، خپل قوت د الله په رضایت کې مصرف کړي، په داسې مشروع او نیکو کارونو کې مصرف کړي چې د انسان د دنیا سعادت ګرځي، د آخرت سعادت ګرځي او د الله عز وجل د رضامندۍ او د خوشحالۍ سبب ګرځي. که یو انسان خپل فرایض ترسره کوي، د الله اوامر په ځای کوي، د نواهیو څخه ځان ساتي، نور خپل حلال کاروبار کوي، خپل تجارت کوي، خپل معاش لري، خپل وظیفه لري، خپل روزګار ترسره کوي، ټول دغه کارونه د حلال په چوکاټ کې د اسلام په دایره کې ترسره کوي، همدغه د خپل ځوانۍ څخه ګټه اخیستل دي. همدارنګه ورته وفرمیل چې وصحتک قبل هرمک، د خپل صحت څخه ګټه واخله دې نه مخکې چې وصحتک قبل سقمک، د خپل صحت څخه ګټه واخله، غنیمت یې وګڼه دې نه مخکې چې مریض شي. مونږ او تاسو که نن وخت د مریضانو د حال پوښتنه وکړو، هر مریض به همدا شکایت کوي چې کله زه روغ وم دا کار مې کوه، دا کار مې کوه، دا کار مې کوه، اوس نشم کولی. مریضتیا په وخت کې به انسان ارزوګانې لري که چیرې دېرته باید دی بیرته دوباره صحتمند شي او دوباره هماغه کارونه ترسره کړي چې د صحت په وخت کې کول، مګر هغه ارزوګانې بیا فایده نه لري. نو تر هغه وخته پورې چې یو انسان صحت لري، قوت لري، نشاط لري، یو کار کولی شي، د خیر کار کولی شي، د هغې نه ګټه اخیستلی شي، نو د خپل صحت څخه انسان باید ګټه واخلي. مثلا ته اوس صحتمند یو چا ته خیر رسولی شي، حلال روزګار کولی شي، کسب و کار کولی شي، حلال ګټه لاسته راوړلی شي، مسجد ته راتللی شي، خلکو سره نیکي کولی شي، هر نیک کار کولی شي، مګر کله چې مریض شي بیا دا ټول در څخه پاتې کېږي. بیا به بل انسان ته محتاج وي، څوک به نه وي چې تا د کور څخه مسجد ته راولي، څوک به نه وي چې تا تجارتخانې ته بوځي، خپله به تللی نه شي، خپله پاڅېدلی نه شي. په دغه اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د خپل صحت څخه ګټه واخلئ دې نه مخکې چې مریضان شئ چې بیا هیڅ کار نشئ کولی. وغناک قبل فقرک، د خپل مالدارۍ څخه، د خپل سرمایه داروالي څخه ګټه واخله، خپل مالداري، سرمایهداري غنیمت وګڼه دې نه مخکې چې ته فقیر شي. ته چې اوس مالدار یې، وسع لرې، توانمندي لرې، زکات ورکولی شي ورکړه، خیرات کولی شي وکړه، صدقات ورکولی شي وکړه، په خپلو پیسو باندې حج وکړه، د مسکینانو لاس ونیسه، د کونډو یتیمانو لاس ونیسه. مګر کله چې فقیر شي بیا به ته خپله نورو خلکو ته محتاج یې. یعنې هغه وخت کې چې ته مالدار وې، د مال څخه د ګټه وانخیستله،
نو په فقیرۍ کې خو ته د نورو محتاج کېږي. په همدغه اساس انسان ته چې الله عز وجل مال ورکړی وي د خپل مال څخه باید په نیک او مشروع لاره کې ګټه واخلي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې وفراغک قبل شغلک، د خپل بیکارۍ څخه د خالی وخت څخه ګټه واخله، دې نه مخکې چې ته بیا مصروف شي، بیا وخت نه لرې. اوس موږ او تاسو یو تعداد مسلمانان ګورو چې خپل وختونه وژني، ساعتونه د ورځې ضایع کوي، هفتې ضایع کوي، میاشتې او کلونه ضایع کوي، یو مشروع کاروبار نه کوي، یو تجارت نه کوي، یو کار او روزګار نه کوي، یو مطالعه نه کوي، یو ذکر او عبادت نه کوي، وختونه ضایع کوي په ناروا کارونو باندې، په بېهوده او لهو لعب کارونو باندې. نو موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل فراغ څخه د خپل خالی وخت څخه اضافه وخت څخه ګټه پورته کړه، داسې ګټه ترې واخله چې الله هم ترې راضي کېږي او ستا د دنیا د ښېګڼې سبب ګرځي، د آخرت ښېګڼې سبب ګرځي. نو که تجارت وای دا هم نیک کاروبار دی، که مطالعه کوي دا هم صحیح مشغولتیا ده، نور یعنې نیکې مشغولتیا وکړي. کله چې انسان بیا مشغول شي، مثلا یو انسان دی خدا نخواسته زنداني شو، دی مشغول شو، دی خپل وخت نه ګټه نشي اخیستلی، په خپل اختیار کې نه. یو انسان په داسې یو کار کې مصروف شي چې بیا د هغه د نیک کار دپاره د الله د طاعت دپاره وخت بیا نه لري. مګر اوس چې ته وخت لري، د خپل وخت څخه کافي ګټه واخله، په مشروع لاره کې د شریعت په دایره کې ګټه ترېنه واخله. د وخت څخه ګټه اخیستل یوازې دا نه د مسلمانانو چې ته کور او روزګار او دنیا پرېږدې، مسجد په کنج کې کښېنې او عبادت کوې، نه. که ته حلال کاروبار کوې خپل وخت څخه ګټه اخلي، که ته یو چا ته خیر رسوي خپل وخت څخه ګټه اخلي، که ته درس او مطالعه کوې د خپل وخت څخه ګټه اخلي، که ته ذکر او عبادت کوې د خپل وخت څخه ګټه اخلي. که یو انسان په کور کې بیکار ناست د مسجد ته نه راځي، خپل وخت ضایع کوي. یو انسان د کور څخه په خالي وخت کې راځي، مسجد کې عبادت کوي، د خپل وخت څخه ګټه اخلي. یعنې هر هغه کار چې ستا د دنیا او د آخرت د نیکۍ سبب ګرځي، د هغې څخه ګټه واخله. او پنځم وصیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وکړه، هغه دا و چې وحیاتک قبل موتک، د خپل ژوند څخه ګټه واخله، خپل دغه ژوند غنیمت وګڼه، دې نه مخکې چې تا ته مرګ راشي. کله چې مرګ راشي، مسلمانانو د انسان رابطه دنیا سره قطع شو، بیا انسان عمل نشي کولی، ته د قرآن تلاوت نشي کولی، یو چا ته نصیحت نشي کولی، چا سره خیرخواهي نشي کولی، تجارت نشي کولی، د یو مریض پوښتنه نشي کولی، یو جنازې ته نشي تللی، مسجد ته نشي راتللی، بیا هیڅ کار نشي کولی. نو هغه وخت چې ته ژوندی د خپل ژوند څخه په دغه ټولو نیکو کارونو کې ګټه واخله. هغه کار چې الله موږ او تاسو څخه غوښتلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته په هغې باندې امر کړی، د خپل ژوند څخه باید د هغې نه ګټه واخلو. کله چې مرګ راشي، بیا به انسان ډېر ارزوګانې کوي. قرآن عظیم شان کې ډېر داسې آیتونه شته چې انسان به ارزو کوي چې یا الله لږ ما ته مهلت راکړه چې زکات ورکړم، نه، بیا زکات نشي ورکولی. یو به ارزو کوي چې یا الله ما ته لږ مهلت راکړه زه وصیت کول غواړم، بیا مهلت نشته. یو انسان به ارزو کوي چې الله ما ته لږ مهلت راکړه زه لمونځونه وکړم، بیا مهلت نشته. مسلمانانو چې کله مرګ راغی، بیا مرګ دی، بیا انسان آخرت ته ورځي، بیا دار حساب ته موږ او تاسو ورځو، حساب به ورکوو، هلته بیا عمل نشته. د عمل دپاره دغه دنیا ده چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو په دې کې خلقت کړي یو، موږ او تاسو په دې کې امتحان کړي یو. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي. نو دغه حدیث مبارک چې ما تلاوت کړ، په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا توصیه کوي چې د هر فرصت څخه ګټه واخلو، هر فرصت ځان دپاره غنیمت وګڼو او د هغه غنیمت څخه ځان دپاره ګټه پورته کړو. خپل وخت باید ضایع نه کړو، خپل ځواني او قوت باید ضایع نه کړو، خپل خالی وختونه باید ضایع نه کړو، خپل مالداري باید ضایع نه کړو، خپل ژوند باید ضایع نه کړو. د هر فرصت څخه باید په دغه دنیا کې موږ تاسو نیک او مشروع ګټه واخلو. همدارنګه بل حدیث شریف کې چې ابو برزه اسلمي رضی الله عنه روایت کوي، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر انسان به د قیامت په ورځ د الله د حضور څخه نه ځي، د الله په حضور کې به باقي ولاړ وي تر څو چې څلور پوښتنې ترېنه نه وي شوي. د هر انسان څخه به د قیامت په ورځ څلور پوښتنې خامخا کېږي، د هغې جواب به الله عز وجل ته ورکوي. یو د هغو نه دا دی چې عن عمره فیما افناه، الله عز وجل به د انسان څخه پوښتنه کوي چې خپل عمر د په څه شي کې مصرف کړی، خپل عمر د په دنیا کې په کوم کار کې مصرف کړی. آیا دا ستا عمر د الله په طاعت کې و که دا په ناروا او غیر مشروع کارونو کې، په حرامو کارونو کې و؟ تا په ژوند کې څه کړي دي؟ ځکه الله عز وجل خو دغه دنیا ته چې موږ رالیږلي یو، دغه ژوند یې موږ او تاسو ته امانت راکړی، او بیا یې موږ او تاسو ته نیکه لاره هم ښودلې، د بده لارې څخه هم متوجه کړی یو، د شیطان څخه هم موږ ته خبر راکړی، د دوزخ او جنت خبرې هم موږ ته راکړی، پیغمبر یې هم موږ ته رالیږلی، کتاب یې هم رالیږلی، بیا یې عقل هم موږ ته راکړی دی. نو د دغه ټولو دلایلو باوجود انسان خپل ژوند څرنګه مصرفوي؟ که یو انسان خپل ژوند په ناروا کارونو کې، په بدو کارونو کې مصرف کړی وي، نیک انسان نه وي په دې دنیا کې، نو دی به الله ته څه جواب ورکوي؟ په همدغه اساس اوس موږ او تاسو د خپل نفس د حساب دپاره وخت لرو.
هر انسان د خپل نفس محاسبه وکړي چې آیا زه د خپل ژوند خپل ورځې او خپل شپې د الله په طاعت کې مصرفوم، د شریعت په چوکاټ کې مصرفوم که په ناروا کارونو کې. نو اوس هم د توبې وخت دی چې انسان خپل بد کارونه پرېږدي، نیکو کارونو ته رجوع وکړي. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي. همدارنګه دویمه پوښتنه چې الله عز وجل د انسان څخه کوي عن علمه فيما عمل به. هغه انسان ته چې الله علم ورکړی وي دنه به پوښتنه کېږي چې تا په خپل علم کې څه عمل کړی، آیا د خپل علم باندې د عمل کړی که نه، خپل علم دې په نیک کار کې مصرف کړی که نه، دا کوم علم ته زده کړی دی، نور انسانانو ته دې رسولی دی که نه دی رسولی. ځکه هم د عالم انسان عاقبت هم د قیامت په ورځ ډېر سخت دی. او هغه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهنم اور به په لومړني کسانو چې ګرمیږي هغې کې یو پکې عالم دی. عالم ته به الله عز وجل ووایي چې تا ته ما علم درکړی او په علم کې د څه کار وکړه. نو که چیرې د علم د ریا دپاره کارولی وي، د ریا دپاره زده کړی وي، خودنمایي په دې کې کړی وي، نو دا به لومړنی کس وي چې جهنم ته ورغورځول کېږي، د جهنم اور به په ده باندې ګرمېږي. الله دې موږ تاسو د دې حالت څخه وساتي. همدارنګه دریم مسله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وعن ماله من أين اکتسبه وفيما انفقه. د انسان څخه به الله سبحانه وتعالی دا پوښتنه کوي چې دغه مال په دنیا کې تا د کومې لارې نه لاسته راوړی او په کومه لاره کې دې بیرته مصرف کړی و. دوه شیان دي دلته مسلمانانو، مال دې د کوم ځای نه لاسته راوړی، مدرک د حلالو که حرامو، حرام مال دې راوړی لاسته که حلال مال دې لاسته راوړی، بیا چیرته دې مصرف کړی دی، په حرام کار کې دې مصرف کړی که په حلال کار کې دې مصرف کړی. که چیرې یو انسان د حلالې لارې څخه مال لاسته راوړي او بیرته په حلالو کې مصرفوي دا عین عبادت دی. که یو انسان حلال مال لاسته راوړي بیا په حرامو کې مصرفوي ګناه یې کړې ده. ځکه دا حلال لاسته راوړنه خو عبادت دی، مګر دا چې ته بیرته په ګناه کې مصرفوي، په ناروا کار کې مصرفوي، خپل مال په قمار کې په نورو حرامو کارونو کې مصرفوي، دا بیا ته ګناه کوي. د دې پوښتنه الله عز وجل کوي. او که یو انسان د حرام مدرک څخه مال لاسته راوړي هم ګناه کوي، او چې حرامو کې مصرفوي بله ګناه کوي، دوه ګناهګانې کوي. نو د مال په اړه باندې مسلمانانو نن وخت یو تعداد مسلمانان دې ته ګوري چې زه حرام مال لاسته نه راوړم، کاروبار مې حلال دی، مګر دوهمې نقطې ته نه ګوري چې بیرته چیرته مصرفوي. دا د مصرف پوښتنه هم الله عز وجل کوي چې ته مال د کوم ځای نه لاسته راوړې او بیرته چیرته مصرفوي. دا د مصرف مسله ډیره مهمه ده. حلال مصرف زکات ورکول دي، خیرات ورکول دي، صدقات ورکول دي، په نیکو کارونو کې مصرفول دي، خپل عیال باندې مصرفول دي، خپل ځان باندې مصرفول کې نفقه ورکول دي، دغه ټول په دې حلال چوکاټ کې شامل دي. اما یو انسان چې په قمار او نورو ناروا کارونو کې خپل مال مصرفوي نو الله عز وجل به د دې څخه هم پوښتنه د قیامت پر ورځ کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم وصیت چې کوي فرمایي وعن جسمه فيما ابلاه. الله عز وجل به د انسان د بدن پوښتنه هم کوي، تا ته ما سالم بدن درکړی و، تا ته مې قوت درکړی و، تا ته مې صحت درکړی و، تا د دې بدن نه په کوم کار کې ګټه واخیستله؟ دغه سالم بدن نه، سالم صحت نه تا په څه شي کې ګټه واخیستله؟ په کومه لاره کې د مصرف کړه؟ خپل قوت او خپل انرژي د په څه شي کې مصرف کړه؟ آیا د الله په طاعت کې وه که په ناروا کار کې او شیطاني وساوسو کې وه؟ د دې پوښتنه به هم الله عز وجل موږ تاسو څخه کوي. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث شریف کې فرمایي چې د انسان د بدن په هر مفصل کې یو زکات پروت دی، د زکات اجر پروت دی، د صدقې اجر پروت دی. او حدیث شریف کې راځي چې د انسان بدن کې 360 مفاصل دي، 360 بندونه لرو موږ په جسد کې، هر بند کې د زکات اجر عمره ثواب پروت دی. اوس که یو انسان مثلا ته د کور څخه قدم اخلي مسجد ته راځي، ستا 360 مفاصل خوځېږي او هر مفصل کې د زکات اجر ته اخلي. که ته د یو چا یو متاع یو مال یو بار ورته پورته کوي، ستا 360 مفاصل حرکت کوي، ته 360 مفصلونه اجر او د زکات اجر الله عز وجل درکوي. په دې معنی چې د انسان د بدن هیڅ بند، هیڅ مفصل او هیڅ ځای د اجر څخه خالی نه، ستا په هر کار باندې تا تعالی اجر درکوي. د ژبې اجر شته، د سترګو اجر شته، د پوزې اجر شته، د لاس اجر شته، د پښو اجر شته، ټول بدن کې ستا اجرونه دي. نو په همدغه اساس باندې تا نه به د قیامت پر ورځ الله پوښتنه کوي چې دا بدن دې په کوم کار کې مصرف کړی و، د بدن څخه دې په کوم کار کې په کومو امورو کې کار اخیستلی و. نو الله عز وجل د موږ او تاسو ته هم توفیق راکړي چې د خپل قوت او خپل بدن څخه په مشروع او نیکو کارونو کې کار واخلو. ځکه هم الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. زما دې ستا په پروردګار باندې قسم و یا محمد صلی الله علیه وسلم چې د قیامت په ورځ به د انسانانو څخه
د ټولو څخه پوښتنه کوم اجمعین د ټولو څخه به پوښتنه کوم عما کانوا یعملون چې دوی په دنیا کې کوم کارونه ترسره کړي په دنیا کې څه عمل کوو آیا زما اوامر یې په ځای کړي دي که د شیطان اوامر یې په ځای کړي دي نو دا چې د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو څخه پوښتنه کوي نو په دغه دنیا کې باید خپل صحت ته خپل وخت ته خپل مال ته خپل بدن ته دغه ټولو ته باید متوجه اوسو دې نه ټولو نه مشروع کارونه وکړو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي آخرین نقطې ته اشاره کول غواړم مسلمانانو چې ان شاء الله آینده سه شنبه ورځ د محرم د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده روانه سه شنبه ان شاء الله د محرم د میاشتې لومړنۍ ورځ ده د محرم میاشت ډیره مبارکه میاشت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو هڅوي تشویق کوي چې په دغه میاشت کې هر څومره ډیرې روژې نیولی شئ روژه ونیسئ ځکه هم په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان څخه وروسته بهترین میاشت چې انسان په هغې کې روژه نیسي د محرم میاشت ده نو په دغه میاشت کې انسان روژه ډیره ونیسي بیا په دغه میاشت کې موږ او تاسو ته بل چانس شته چې هغه د عاشورا او د تاسوعا روژه ده نو هغه به انشاءالله روانه جمعې ته د هغې د فضایلو په اړه باندې زه وینا وکړم تفصیلي شکل باندې د هغې روژې به هم انشاءالله ونیسو نو دغه مبارکه میاشت خپل حرمت لري خپل مقام او خپل ځای لري خپل فضیلت لري الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د دغه محرم د میاشتې هم حقوق ادا کړی شو وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه